बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फंक्शन तराजू तेर दर्स के मुगा फंक्शन वेले चे फंक्शन मुगा दे खास कार दे जरा कोल पारा मुगा इस्तेमालो हर फंक्शन चे दागा बायत संग शी यूजर डिफाइन फंक्शन यो बिल्ट इन फंक्शन है हम दी मुग सरा आगा बहम वायु खो फिलहाल मुगा यूजर डिफाइन फंक्शन है वायु फंक्शन ओ हदफ दाओ चे मुगा खपल कोड व मुनज़्ज़म शक्ल वलिको या खपल प्रोग्राम व बरखो बानी तकसीम को मुगा ما اول چی کردیم در اینجا چرا اضافه کردیم پروتوتایپ فانکشن پروتوتایپ به این معنا که ریترن تایپ نشته میکنیم نام فانکشن و پرانتزیس و بعد سمیکولن این به این معنا یک نوع ما گفته میتونیم که ما فانکشن دکلیر کردیم در اینجا صحیح است اینا ما فانکشن دکلریشن هم گفته میتونیم لیکن در فانکشن دکلریشن ما ریترن تایپ نام فانکشن هر نامی که ویریبل می داشته باشه امو قوانینی که برای نام ویریبل هستن امو قوانین برای ماندن نام فانکشن هم استفاده کرده میتونیم بعضی پرانتزیس هستن در اینجا لیست آف پارامیتر میاد یعنی ویریبل هایی که برای فانکشن معلومات ذخیره میکنه و فانکشن بالا معلومات یک عمل اجرا میکنه بعد سمیکولن اینا ما فانکشن پروتوتایپ هم میگفتیم فانکشن پروتوتایپ یا فانکشن دیکلریشن باید جو فانکشن دفینیشن میں ہے فانکشن دفینیشن به این معنا که کدام کار انجام بده یعنی بادی می داشته باشه اینجا ببینید باید جو باید ما نشته کردیم برای فانکشن دفینیشن void return type return value type and name of function نام فانکشن and list of parameter ما دو پارامیتر داریم یعنی دو ویریبل داریم که دیتا تایپ از چی است فلوت است ای به این معنا که در این پارامیتر ما از مین فانکشن وقتی که نیم فانکشن کال میکنیم به این معلومات روان میکنیم قیمت ها روان میکنیم درست است و ما گفته بودیم که فانکشن دفینیشن وقتی که بادی می داشته باشه یک فانکشن او را ما میگیم فانکشن دفینیشن یعنی میره ما میگیم فانکشن دکلریشن یا فانکشن پروتوتایپ و این هم فانکشن دفینیشن آله اما قیمت ها را ما از کجا روان میکنیم از مین فانکشن روان میکنیم چرا که ما در مین فانکشن اینمی فانکشن ها را کال میکنیم اگر شما فانکشن را بسازین و اگر خواسته باشین که اجرا شود خب شما باید در مین فانکشن او را کال کنیم ببینید ما دو دفعه مو شو فانکشن را کال کردیم اگر ما کال نکنیم ایرا یا انواک نکنیم در مین فانکشن اینمی فانکشن ها را باز کار کردن نمیتونن کال کردن یک فانکشن بسیار مهم است ای به این معنی بطور مثال شما در یک موتر یک سویچ پرس نمیکنین آیا گروپ های چالان میشه نمیشه با همون شکل شما اگر از یک فانکشن کار او باید یک کار اجرا کنه او باید اکزیکیوت شوه شما باید چی کنین او را کال کنین در مین فانکشن یک دفعه کال میکنین دو دفعه کال میکنین هر چند دفعه که کال میکنین میتونین مشکل نیست درست است ما گفته بودیم که فانکشن امکان داره که void نوشته باشه اینجا ریترن تایپ یا ریترنینگ ولیو تایپ از چی باشه void باشه یا کدام دیگه دیتا تایپ باشه حالا ما اینجا چه کار انجام دادیم ما در من فانکشن دو وریبل گرفتیم در آن تایم قیمت دادیم اما دو وریبل ما روان کردیم به شو فانکشن اینمی قیمت که در n1 ما در آن تایم میتم و در n2 ما قیمت میتم در آن تایم هر دو قیمت ها میرن در کجا ذخیره میشن در فانکشن شو فانکشن و در پارامیترهای شو فانکشن یعنی به این معنا قیمت n1 که است ذخیره میشه در a قیمت n2 که است ذخیره میشه در b در a و در b هر قیمت که میایه او را جمع میکنه و ذخیره میکنه در توتال ویریبل یک لوکل ویریبل است که در داخل شو فانکشن ما دکلیر کردیم یک لوکل ویریبل است درست است خب a و b هم لوکل ویریبل هستند لیکن اینا ما چی میگیم پارامیتر ها میگیم پارامیترز قیمت ها را میگیره از مین فانکشن صحیح است یعنی وقتی که ما n1 و n2 را در اینجا کال کردیم روان کردیم قیمت ها را به شو فانکشن دو قیمت ها را میگیره و در a و در b ذخیره میکنه خلاص باز شو فانکشن در بادی اگر ما ببینیم در بادی چی کار انجام میده قیمت a و b را جمع میکنه و داخل یا ذخیره توتال وریبل میکنه درست است پس خودش نشانم میده که توتال اینه میشه سی اوت خودش میکنه یاد داشته باشین این تمام کارها در کدام وقت اجرا میشه وقتی که شما فانکشن کال کردین اگر کال نکردین این فانکشن به سر خود اجرا نمیشه اکزیکیوت نمیشه you have to have called this function you have to have invoked this function
کلیر؟ یک دفعه کال میکنین، دو دفعه مشکل نیست. صحیح شد؟ خب امروز ما میخوانیم که نمی واید چی است. ببینید اگر شما از مین فانکشن دو قیمت ها روان کردین n1 و n2 با کی روان کردین؟ با این شو فانکشن که در a و در b ذخیره میشه، خودش جمع میکنه، پرینت میکنه برایتان. اگر شما خواسته باشین که نمی را جمع کنه قیمت ها را، پس جواب برای ما پس روان کنه در مین فانکشن، باز چی کنیم؟ این ما میگیم ریترنینگ ولیو، یعنی همون قیمت جواب هر چیزی که اجرا میکنه همون کار نتیجه را برای ما ریترن کنه، برگشت بده. درست است؟ آلی این فانکشن کدام چیز برگشت میده؟ نمیتونه در اصل، چرا که واید است. اگر شما خواسته باشین که این سیاد نکنه بلکه برگشت بده برای ما در توتال هر چیزی که ذخیره شده، خب این به این معنی نیست که توتال برای ما چیز میده، برگشت میده، ریترن میکنه. نه خیر، همون قیمت ریترن میکنه خلاص. یاد داشته باشین AB وریبل ها و توتال وریبل ایرا شما در مین فانکشن از استفاده کرده نمیتونین مستقیم. قیمت ها را که ریترن میکنین، اما قیمت که برگشت میده در مین فانکشن و قیمت شما در یک دیگه وریبل ذخیره کرده میتونین. بیان کی کار انجام بده. ببینید ما n1 و n2 را روان کردیم بین می فانکشن، این ذخیره کرد، بالا از یک عمل اجرا کرد. ما برش پس میگم آلی در توتال که ذخیره شده توتال a و b، ما برش میگم ریترن کو. ریترن کو چرا؟ توتال. ریترن توتال به این معنی که مجموعه a b که استن او در کجا ذخیره شده؟ در توتال. او را پس برگشت بده. در کجا برگشت میته ریترن میکنه؟ جایی که فانکشن کال شده. و فانکشن در کجا کال میشه؟ در مین فانکشن. خب چرا ریترن کنیم؟ اگر شما ریترن نمیکنین، خب خودتان در اینجا سیاوت کنین، مشکل نیست. اگر بعضی اوقات تو میشه که ما برش میگم که نمی n2 و n1 و n2 را قیمت های زور جمع کو، پس برای ما برگشت بده، ما بالای از یک دیگه عملی را اجرا میکنیم. درست است؟ شاید تقسیم کنم اون توتالی که پس برگشت داده برای ما، اون چیزی که ریترن کرده بالای از یک دیگه عملی را ما اجرا میکنیم در مین فانکشن. بخاطر از ما میگم که برگشت بده اینمی توتال. درست است؟ خب بین اول ما ریترن نشته کردیم، آیا ما میتونیم این فانکشن حالی میتونه ریترن کنه؟ چرا که واید است. ما باید چی کنیم؟ در دیتا تغییر بدیم. خب در اینجا پروتوتایپ ما نشته نمیکنم، نیاز نیست، چرا که ما فانکشن در کجا دیفاین کردیم؟ بالای مین فانکشن. وقتی که یوزر دیفاین فانکشن بالای مین فانکشن دیفاین شد، پروتوتایپ مهم نیست. پروتوتایپ مهم نیست. اگر اینمی فانکشن در بیرون از مین فانکشن خب پایین مین فانکشن باشه، باز فانکشن پروتوتایپ مهم است. خب بیاین ایرا نمیتونه که ریترن کنه، بخاطر از ما از وای با جای وای چرا نشته کردیم؟ اینتیجر نشته کردیم. و ببینید این خب بالای فلوت کار را اجرا میکنه، نه یک عمل اجرا میکنه. قیمت های فلوت هستن، از مین فانکشن برش فلوت روان کردیم، فلوت قیمت های دو فلوت قیمت ها را ذخیره کرده، هر دو را جمع میکنه در توتال ذخیره میکنه، پس ریترن هم میکنه. چرا ریترن میکنه؟ کدام نوع معلومات هستن در توتال؟ فلوت انتیجر؟ فلوت انتیجر. نه، ما که معلومات روان میکنیم کدام نوع معلومات هستن؟ فلوت. و کدام نوع ذخیره میکنه؟ فلوت است. فلوت a b. و ما میره میگم ایرا باید چی کنیم؟ ما تغییر بدیم در فلوت. That's it. خب این خود ذخیره نمیکنه، نه؟ ما میگم کدام نوع معلومات ذخیره میکنه؟ فلوت است. a و b فلوت هستن، توتال خودش فلوت است. بالای فلوت عمل اجرا میشه، دو قیمت ها را جمع میکنه و ذخیره هم فلوت میکنه و ریترن هم فلوت میشه. بخاطر از ما فلوت نشته کردیم. این فانکشن تایپ است. فانکشن تایپ. دیتا تایپ هم برش میگم، ریترن ولیو تایپ هم برش میگم. یعنی کدام نوع معلومات برگشت میده. خب کدام نوع معلومات بالای عمل اجرا میکنه؟ فلوت پس چی میکنه؟ برگشت میده خلاص. حالا ای که ریترن شد به این معنی که پس جواب در کجا روان شد؟ در این اینجا، در جایی که فانکشن کال شده. خب در اینجا معلوم خود نمیشه برای ما که روان شده. بیاین که را پرینت کنیم. اگر برگشت داده اینمی توتال، ما میتونیم که توتال پرینت کنیم خلاص. اینجا ببینید چند عملیه اجرا میشه خود مین فانکشن. وقتی که شما این فایل کامپایل میکنین و رن میکنین، این اکزیکیوت میشه، چی میشه؟ اول از پیش تان دو قیمت ها را میگیره در رن تایم،
هر دو را روان میکنه، فانکشن کال میشه و قیمت ها را روان میکنه، فانکشن کال شروع میکنه، پس برایتان ریترن میکنه، پس که آمد جواب n1 plus n2 که ده a و ده b جمع میشه. نه هر دو را جمع میکنه، ده توتال ریترن میشه، پس او را ما سی اوت کردیم خلاص. نفهمیدین؟ گوید ده سو کار کی ما چې من فانکشن کې کار شروع کا n او n1 او n2 کې می قیمتونه ورولېګل، فانکشن کالم شو، قیمتونه ورغلل، په دواړو قیمتونه عمل اجرا ک، بیرته داغه ټوټل معلوم ک، ما ته ریټرن ک چیرته دلته. ګوره ما سی اوټ کوس، سی اوټ په دې معنی چې زه هغه جواب بیرته پرینټ کول غواړم، دلته راغلی دی بیرته معنی. استاد وقتی کال کردیم خودش پرینت نمیکنه. ببینید اگر شما فانکشن کال کنید همینجا داخل این فانکشن میتونید که سی اوت کنید، مشکل نیست. خب ما چی میخوایم؟ ما میخوایم که پس برگشت پته د مین فانکشن امو توتال خودش پرینت نکنه، د مین فانکشن پرینت میکنیم ما ایرا. خب شما خو نمیتونید که نشته کنین سی اوت توتال، اره ای قبول میکنه؟ ایرا قبول داره؟ نداره، چرا که توتال ده اینجا دکلیر نشده، توتال ده بالا ده فانکشن است و بیرون از این همی بادی فانکشن شناخته نمیشه توتال. قیمت در همینجا برایتان برگشت میده، نیاز نیست که دیگه وریبل نشته کنین با می شکل. ریترن در کجا میشه؟ در همین جایی که فانکشن کال شده خلاص. بیان کی را کمپایل کنیم، کمپایل رن میکنیم، در مین فانکشن است. اکزیکیوشن از کجا شروع میشه؟ از مین فانکشن شروع میشه، درست؟ به این شکل. ولی ما چی میگم؟ انتر num1 یک قیمت برش میتونم 40.5 درست است؟ انتر num2 تال فانکشن کال نشده، ما برش میتونم 60.3. وقتی که انتر میکنیم چی میشه؟ فانکشن کال میشه و قیمتی که 40.5 است و 60.3 است در n1 و n2 ذخیره میشه، روان میکنه با فانکشن شو و بالا زو عمل اجرا میکنه، پس برای ما جواب زوره در توتال ریترن میکنه. در اینجا مورد سی اوت کنه انتر، اینمی جوابتان شد. اینمی 100.8 کی جمع کردیره؟ فانکشن جمع کرد به نام شو، پس امو 100.8 تا برگشت داد در توتال وریبل در کجا؟ در جایی که در مین فانکشن ما فانکشن شو را کال کردیم، بس با امو ساعت ما را سی اوت هم کردیم خلاص. آل 100.8 در کجا است؟ در اینجا است. اگر در اینجا 100.8 برگشت داده، آیا ما میتونیم در یک وریبل را ذخیره کنیم؟ بالکل میتونیم. بین یک وریبل بگیریم فلوت سم مساوی با اینمی شو n1 و n2. ایرا نشان میده. اگر شما سی اوت سم کنید هیچ مشکل نیست، سی اوت سم. شما میتونید که مستقیم نشته کنید سی اوت شو n1 n2. خوب است که ما پس امو جوابی که برگشت داده او را در یک دیگه وریبل ذخیره کنیم، پس او را نشان بدیم یعنی سی اوت کنیم. حالا شما در اینجا میتونید که سم ضرب دو کنین، مشکل نیست. فهمیده شد؟ اینمی ضرب ما خواستیم که در مین فانکشن اجرا کنیم. فکر کنین که مین فانکشن نمیتونست که n1 و n2 را جمع کنه، او را از طریق شو فانکشن جمع کرد، پس از او خواست که را پس روان کو جوابا تا که ما امو عددی که پس برگشت داده امو توتال امو را از او دور ضرب کنیم. حالا جواب چی میاد؟ خب خیر است، او مربوط با اینپوت ماست، درست است؟ ما قیمت نشته میکنم، کمپایل رن میکنم، میرا کمپایل رن درست است. ما نشته میکنم 50 اشاره، اگر مانتون مشکل نیست. 50 جمع 50 چند میشه؟ یکی جمع میکنه ایرا شو فانکشن، ایرا جمع میکنه توتال، پس برگشت میته ریترن میکنه در جایی که فانکشن کال شده. وقتی که در اونجا برگشت میته ما دیگه وریبل گرفتیم به نام سم، در اونجا ذخیره میشه، امرای سم سی اوت که کردیم، امرای از دور ضرب کردیم. جواب چی میاد؟ 100 ضرب 2 200. فهمیده شد؟ حال شو فانکشن ضرب نمیتونست، ضرب ما تو کجا کردیم؟ در مین فانکشن. بخاطر هدف برگشت دادن اینمو توتال اینمی بود که ما بالا از یک دیگه عمل اجرا کنیم در مین فانکشن. درست است؟ پوش بپین؟ بده پوی نشوی؟ بکم زی پوی نشوی؟ استاد داخل شدیم استاد اگر شما فانکشن لیکو فمین که استاد در مین واری که مرسه ضرورت لري چې استاد بیا فلوت ان یو ان دو لیکو
چې دلته نتیجه په لاس راکوي که نه دا د فنکشن او وروسته که چېرې غواړو د هغه راکړل شوې نتیجه یا ضرب کړو یا منفي کړو یا تقسیم کړو صرف په سر باندې کوم چې سی اوټ سم ضرب یې دغه یا تقسیم یې دغه یا دغه فلوټ لیکلو ته بیا څه ضرورت دی چې سی اوټ سی ان ورکوو داسې ده ښه دغه فنکشن چې ده که نه دا خپل قیمتونه نه لري چې هغه جمع کړي صحیح ده دا قیمتونه موږ د چا نه ور ولېږل مین فنکشن نه ور ولېږل صحیح ده فکر وکړه ته شو فنکشن یې زه تا ته 2 قیمتونه درکوم صحیح زه قیمتونه در نه کم ته نشي جمع کولی صحیح شو ما مین فنکشن نه تا ته 2 قیمتونه درکړل تا اول چېرته ذخیره کړل ته شو فنکشن یې فکر وکړه A او B کې د ذخیره کړل زما 2 قیمتونه په هغې باندې د عمل اجرا کړ خو قیمتونه د کوم ځای نه درته راغلي ول د مین فنکشن صرف کولی شو چې شو هم ولیکو په مین فنکشن کې استاد چېرته ولیکو په مین فنکشن کې شو ولیکو صرف شو ولیکو خلاص یعنې صرف کا لیکو کار ولیکو او کال یې کا خو هغه څومره کار اجرا کوي که زه دا داسې صرف کال کم که نه نو څه مطلب دا جمع کا ټوټل کې ذخیره کا ریټرن نه کا اوس چې سوچ تا هغه ریټرن شوی ویلیو سی آوټ نه کې تا ته نتیجه نه ښکاري ځکه دې فنکشن ټوټل نه ده سی آوټ کړی زه نه غواړم دلته سی آوټ کم زه چېرته سی آوټ کوم په مین فنکشن کې ګوره بیا ورته وایم مین فنکشن 2 قیمتونه شو فنکشن ته ور ولېږل هغې جمع کړل بېرته ورته راولېږل چې واخله سی آوټ کوې که ضربوې که منفي کوې هر څه چې کوې فهمیده شد یعنی میره پس برای ما ریترن کرد آل کار مین فنکشن است که بالای نمو مجموعه A و B یا N1 و N2 بالای چی کار اجرا میکنه این مربوط به مین فنکشن است خب این ریترن کرده دلتان همینجا سیاوتا نشته میکنین همو جواب مستقیم پرنت میکنین یا دیگه ویریبل ای را ذخیره میکنین شما سم مساوی با شو ده شو چی است پس همو قیمت که برگشت داده توتل او را ذخیره میکن وقتی که پس آمد ما میتونیم آل ده سم تمام فنکشن ده کجا ذخیره کردیم ده سم ویریبل درست است شو total only को सर څنګه the total only return the return अंक का ना the show and yak in loop the total को only को सर نه کنه ګوره دلته څو کار تر سره کی خاصه بیا درته وایم ګوره کله چې ما د مین فنکشن نه زه قیمتونه ورلېږم په څه کې مې ورولېږل 2 ویریبلو کې ښه فکر وکړئ دې ته یو n یو دی او یو n 2 په n یو کې ما یو قیمت ولیکه n 2 کې مې یو قیمت ولیکه کنه د دواړه قیمتونه زه چاته ورلېږم شو فنکشن لاړل دا n یو n 2 شو فنکشن ته ورغلل د n1 قیمت چیرته ذخیره شو په a کې د n2 قیمت چیرته ذخیره کیږي په b کې صحیح شو فنکشن خو کال شوی کنه چې کال شو د ټول کارونه شروع شول بس د n1 قیمت په a کې او د n2 قیمت په b کې ذخیره شول دواړه جمع شول چیرته ذخیره شول په ټوټل کې دا ټوټل خپل بیا هم د شو فنکشن ویریبل نه a b او ټوټل د چا ویریبل دي د شو فنکشن a b د څه لپاره استعمالوي چې د مین فنکشن هغه 2 قیمتونه ذخیره کی ځان سره او ټوټل څه لپاره اخیسته چې د a او د b قیمتونه چې د n یو او n 2 نه راغلي هغه جمع کی ځان سره صحیح او بیرته ټوټل ریټرن نه کوم ته چې ته ریټرن کا چې ته چې فنکشن کال شوی په مین فنکشن کې دلته ټوټل ملیکا د مکمل ذکر ته دلته ټوټل راغلي دي د دې دواړو مجموعه درته راغلي دي صرف په ویریبل کې ذخیره کا بس صحیح شو یا سی اوټ کده سي سی اوټ وګور کزي چې ته سی اوټ کما نو ما د ګور مجموعه د چا خي مجموعه د n یو n 2 خي چې اصل a b جمع شول ټوټل کې دا ټوټل بیرته چې د ترولېګل هغه د چا مجموعه هغه اعداد چې تا ورلېګلې ول دا بیرته د څه کې سی اوټ وای کی سره د مین د فنکشن څخه چې فلوټ n یو او n 2 سره تر سی اوټ سی n غیر سره وباسو او د فنکشن باندې ته ورکو د نتیجه راوځي کنه د څه راخه کته دې زینه به قیمت نه ورلېګې دسی صحیح شو او دام ته ختم کی دې مطلب دا شو چې هغه فنکشن ټول خپل کارونه خپل تر سره کوي هغه فنکشن ټول کارونه څنګه کوي خپل بیا پارامیټرز تم ضرورت نشته بیا به ته داسې کوي دغه ځکه ښه دلته به واخلې فلوټ a b ټوټل داسې به کوي صحیح شو اوس a او b ته به قیمتونه ورکوي که نه
را بشي دلته ورته ولیکئ چې A مساوي دی 90 B مساوي دی 400 ټوټل مساوي دی A جمع B ټوټل به بیرته راوګرځئ دلته صحیح شو ټول کارونه قیمتونه خپل لري او صرف جمع کوي هم خپل او بیرته رالیږي چیرته مین فنکشن ته که ته وایې چې ویم نه لیږي سی آوټ دی کې سی آوټ کولی هم شي سی آوټ ورته ولیکه دغه ځای کې چې ټوټل خبره خلاص شو اوس شی ریټرن کوي نه خپله اعداد هم خپل لري جمع کوي هم خپله سی آوټ کوي هم خپله خو بیا هم ته مجبوره چې دا کال کړي اوس د هغه غواړم استاد څنګه په دوه باندې تقسیم کړم چې دا ټوټل رزلټ دغه یو تقسیم کې اوس وګوره ته خو دلته څه نشي تقسیمولی ځکه بیرته قیمت تا ته نه ده راغلی ریټرن شوی نه ده ته مجبور عمل ته تقسیم کې تقسیم دې دوه کولای شي بالکل بالکل کولی شي خو اصل که موږ وګورو که نه پروګرامینګ کې سافټویر ډیولپمنټ کې داسې نه استعمالیږي پوه شوې دې معنا دا شوه چې ته د دغه ځای نه کوم بټن نه پرس کوې کمانډ نه ورکوې داخل ته ورځې او ټول کارونه خپله ګورې هلته ترسره کوې اوس پوه شوی که دا لکه یو انټرفیس داسې ده انټرفیس معنا هغه بټن چې جوړي دي هر څه اوس یو یوزر وایي صرف زه دومره کار وکړم بس زه دې جنجالونو باندې نه پوهېږم لیکن دا خو یوزر هلته وروسته چې ته خپله قیمتونه هم هلته ولیکه هر څه هلته وکړه فهمیدین وجه الله ما برش چی میگم ما قیمتها را ما روان میکنم وقتی که فانکشن کال میشه مستقیم قیمتها را می نوشته کنین به این شکل مشکل نیست قیمتها را از اینجا روان میکنم درست است ما میگیم که ای بی به خود قیمتها گرفته نمیتونه ما برش روان میکنم از کجا از مین فانکشن توتال خو میگیرین شما درست است و آله که شما قیمتها روان میکنین به شو فانکشن باید پرامیتر داشته باشه کدام نوع فلوت خب اشاره نیست خب بازم ما نشته میکنم a کاما فلوت b آله قیمتها را روان میکنین شما د فانکشن باید دو وریبل یعنی پرامیتر داشته باشین که قیمتهای که از من فانکشن روان کرده او را باید ذخیره کنه تا که بالا یک عمل اجرا کنه در توتال ذخیره میشه سیاوت هم میکنه حالا میتونه سیاوت کنه مشکل نیست ما برش میگم تو سیاوت هم نکو سیاوت هم در من فانکشن باید شه یعنی من فانکشن با شو فانکشن چی میگه که ما دو قیمتها را برات روان میکنم او را جمع کو مجموعه زور پس روان کو بریم اگر ما سیاوت میکنم اگر ضرب میکنم اگر منفی میکنم و کار مین فانکشن است اسی با پوش ہے او اس دا باید چه وکی سیاوت نه کی بلکه ریٹرن نه کی ریٹرن بائی کو ریٹرن تو ہے ٹوٹل توتال ریٹرن کو باره واپس درست است وقتی که ریٹرن شد توتال پس در اینجا پس جواب براتون روان کرده حال شما میتونید او را سی اوت کنین یا یک دیگه وریبل بگیرین داخل اونمو ذخیره کنین جواب آمده دلتان توتال چی میکنین یعنی 300 که است 100 و 200 جمع میشه اول ذخیره میشه جمع میشه در توتال روان میشه پس یعنی پس در توتال چی ذخیره شده 300 شما پس سی اوت میکنین یا دیگه وریبل ذخیره میکنین دلتان مشکل نیست اوسم پوه نشو گډ که بیا هم پوه نه موږ نورم کار کولی شو مشکل نشته لکه دا د سم مساوي دی بیرته هغه ځواب چې راغلی ده هغه بس دلته یې راوښیه سی اوټ یې که په دغه ځای کې سی اوټ ورته ولیکه په دغه ځای کې ورته د ټوټل of 100 and 200 is equal to insertion operator چی نشته کنم سم د بیرته جواب راغلی اوس هغې کې ذخیره کېږي حال کمپایل نن کنین ایرا ببینین فکر کنین سیاوت د مین فانکشن شده خب د مین فانکشن ما 100 و 200 روان کردیم 300 چطور شد 300 این فانکشن جمع کرده پس برای ما جواب برگشت داد که 300 است او را ما پس یک وریبل ذخیره کردیم و پرینت کردیم سر که چی ریټرن ورنو که جواب نشته واپس جواب لاس راغی چې ریټرن نه کې کار پر کوي مې ښکار کوي نه کار په کوي بالکل اوس ګوره دوه خبرې دي کته ریټرن ونه لیکي ته بیا ضرور نو خبره چې شاوټ بدلته لیکي خامخا جواب خو ته غواړې کنه جواب خو ته غواړې کنه ټوټل دلته ولیکه کله خو سم نه پیژني په ټوټل کې دي اگر چې ته ریټرن کوي ریټرن معنا دا چې دلته راغواړې خو شاوټ کوي به هم
صحیح شو هغه هم کول شي خپل ها سیاوټ خو مې لیکلی دی اوس هم چې لیکلی نو بیا دې ته ضرورت نشته بلکې څه شی ریټرن کوي نه چې ریټرن نه کوي ته څه شی ذخیره کوي صرف کال کوي وای بس نه پرنٹ کولی شي او نه بیرته په ویریبل کې ذخیره ولې بیرته تا ته څه راځي نه چې نه راځي نو ته شی ذخیره کولی نه شي صرف کال کولی قیمتونه ورلیږي ګوره کال څه معنا کال مطلب هغه فنکشن دا قیمتونه دې ورولېږل چې کار شروع کړه هغې کار شروع کړه دواړه جمع کړل خپله یې بیرته ټوټل کړه ټوټل یې سی آوټ کړه خلاص او که ته وایې چې ته مت سی آوټ کوه دې مطلب دا دی چې ته په مین فنکشن کې سی آوټ کول غواړې مطلب ته ریټرن کول غواړې ریټرن ټوټل ریټرن ټوټل چې دی ولیکه اوس به ته دلته ځواب دلته پروت دی اوس تا سی آوټ کړی نه ته باید سی آوټ کړې یا په بل ویریبل کې ذخیره کړه ښه خبره ده یو بل ویریبل کې ذخیره کړئ بیا هغه دلته راشي سی آوټ ورته ولیکئ سی آوټ اینډ دین سم او دې سم نه منفي کوي او شی جمع کوي ایز یو وش همیشه یاد ساتئ که تاسو ته چا وویلی چې ولې موږ د فنکشن نه قیمت ریټرن کوو ورته د فردر اپریشن پرفارم کولو لپاره د هغه نه علاوه هغې په سر باندې په هغې باندې هغه راغلی قیمت چې د هغې باندې نور عملي اجرا کولو لپاره موږ دا ریټرن کوو بلکل هغه تغیرات هر څه کېدلی شي پوه شوئ دا خو بیا هم زموږ تېر دس لږ تشریح شو سر نه نو بیا هم درته وایم دته وایي فنکشن کال او دا کوم پارامیټرز دي کدام نوع پارامیتر هستن اکچوال پارامیتر اصلا پارامیترهای دانه هستن شما میتونید 100-200 در یک وریبل روان کنید بسیار خوب میاد صحیح است این ما آرگومنتس هم میگیم پاسینگ آرگومنتس صورت وای دیتا پاسینگ آرگومنتس دیتا اکچوال پارامیتر وای فاصل کې د کار ته وای پاسینگ آرگومنتس بای ویلیو ما آرگومنت هم قیمت ها را روان کردیم از چی کدام شکل روان کردیم از طریق یعنی قیمت ها را روان کردیم یعنی ویریبل ها را روان کردیم درست است اوس دا فنکشن آیا زه یو ځل کال کولی شم ډېر ځل څومره چې غواړې کال کوئ او مختلف قیمتونه ورولېږه مشکل نشته صحیح شو مختلف قیمتونه ورولېږه راځئ چې زه یو ځل بیا هم کال کوم صحیح ده سره که چیرې پروګرامر په فلوټ فنکشن باندې پوه شي صرف همدغه باندې پوهېږي نو دی بیا په دې کښې هر طریقه موږ کولی شو ترسره کړو سویچ فور لوپ ټول کولی شو ګورئ کوم کار مې چا په مین فنکشن کې کړي ول هغه ټول په هغه فنکشن کې وکړه په مین فنکشن کې به صرف څه پاتې شي کال کول خلاص نو بیا استاد که چیرې پروګرامر وغواړي چې دا ترسره کړي استاد بیا هغه فور لوپ په دې جلا جلا طریقو ته ضرورت نه لري نو بیا څنګه نه ګوره مونږ چې اول درسونه وویلې که تا هغه نه وویلې نو تا هغه کارونه په دې فنکشن کې نشي ترسره کولی هماغه چې تا زده کړل هغه په مختلف ځایونو کې ته استعمال کوس تا لوپ ویل هغه لوپ د شو فنکشن کې استعمال کا مشکل نشته هماغه ارې چې تا ویلې دلته استعمال کا کنټرول سټیټمنټ تا ویلې دلته استعمال کا اوس یو مثال درته کوم ډېر اسانه دی تاسو ته صرف مین فنکشن ځان خلاصوي هغه وایي زه صرف قیمتونه درلیږم ما ته ځواب راکړه بس صحیح شو صرف فکر وکړئ دا یو بټن د پریس کېږي دلته خلاص نور مین فنکشن کارونه نه ترسره کوي کال کوي چې کال شو مطلب ټول کارونه به هغه فنکشن ترسره کوي اوس راځئ زه دا یو ځلې بیا کال کوم بیا زه راځم دلته په دغه ځای کې همدا فنکشن زه بیا کال کوم خو دا ځلې ګوره ما ته وایي A او B پارامیټر لري څومره اسانه ده ګوره دلته درته وایي فلوټ شو ریټرن ټایپ شو فنکشن چی هست فلوت برای ما تمام چیزا را نشان داد میگه دو پارامیتر داره اول پارامیتر فلوت A یک وریبل است برای از یک قیمت باید روان شود 2.3 کامرا نشته کو باز میگه فلوت B برای B پارامیتر هم باید قیمت روان کنی تا که بالا از قیمت یا عمل اجرا کنه درست است ما میگیم 5.3 داخلم استیتمنت یعنی سمیکال کال شد خب وقتی که اینمی کال میشه این دو قیمت ها روان میشه به شو فنکشن اور دور د A و د B ذخیره میکنه جمع میکنه د توتال ریترن میکنه د اینمی د سم ذخیره میشه و شو میکنه مورا خلاص یعنی سی اوت جب خلاص شد پس بار دوم که کال میشه این اثر نو میشه فنکشن اثر چی میشه نو میشه ریفرش میشه باز اما قیمت ها را که نشان داد گپ خلاص شد دیگه پس 2.3 و 5.3 را که روان کردین د A د B ذخیره میشه پس اثر اون را جمع میکنه
ذخیره میکنه توتال روان میکنه. پس در اینجا برگشت داده شما دیگه فلوت بگیرین سم دو را میگیریم درست مساوی با شو. پس بیاین در اینجا برش میگم که سی اوت و برش یک پیام نشته میکنه اگر نه مهم نیست سم دو خلاص. ما دو ځله کال کا خو مختلف قیمتونه می ورکړل د تای کوډ ریوزیبিলিټي. هر ځل چې موږ فنکشن کال کوو ریفریش کیږي نوې کیږي سر نه کیږي. ها مشکل خو نه لري په دې کې بالکل هیڅ شک نه لري په دې کار کې. ها اجولا ته څه شي پوه شوې؟ استاد مثلا مثلا یک دفعه که ما ترایی کردیم موار جمع کنه باز بار دومی که ما ترایی کنیم مثلا موار ضرب کنه با عملی بالا آلی دینجا گپی نمینجاست. آلی میں که نمی قیمت‌ها که شما روان میکنین سیستا دو ویریبل خود داره باز آپریتر هم شما روان میکنین سیستا ما میگم برش که دو قیمت‌ها را روان میکنم. آلی فنکشن میگه که خب این دو قیمت‌ها را ما خود جمع میکنم. اگر تو خواسته باشی که چه کنم آپریتر را برای ما روان آپریتر هم روان کو با مو اساس ما و آپریتر اجرا میکنم عمل اجرا میکنم. حالا ببینید وقتی که ما جمع منفی ضرب تقسیم میکردیم از چی کار میگرفتیم؟ نه بیشتر از فنکشن ما یک چیز خواندیم. اگر آپریتر این نمی بود A و B را جمع کو او چی بود؟ چی بود؟ دستش نمی استفاده کولا آپریټر نه خو استفاده کوله. آپریټر فیصله به چا کوله چا به کار به اجرا کوله. هغه کلکولیټر به چې موږ جوړو کنه هغه هم د چا له تاریخ نه جوړو چې ما ورته ویل که چېرته جمع علامه دا کار وکړه که چېرته منفي دا کار وکړه که چېرته تقسیم دا کار وکړه ضرب دا ها یو اف نوت سویچ اف ال زف بلام کی سویچ نه مونږه کړل. صحیح ده؟ اوس ګوره تاسو کلکولیشن غواړئ کنه اکه دې ضرب وکړي ته وای جمع وکړي دا وای منفي وکړي او تقسیم او ریمایندر باقی مانده معلوم کی نو موږ ته څه ته ضرورت ده سویچ ته. لیکن سویچ موږ چیرته استعمالو په شو فنکشن کې. بیا هم درته وایم مخکې مین فنکشن کې موږ کار کوو. اوس د شو داسې یو فنکشن جوړوم چې زه هغې ته دوه قیمتونه او یو اپریټر ورولېږم هغه عمل په اجرا کې بیرته ما ته ځواب راکړي خلاص. پوه نه شوئ؟ همغه سویچ دی. کلکولیټر در جوړولو اسانه طریقه کومه وه؟ سویچ ښه ده چې تا 215 عملي ګورئ فنکشن خو هر کار اجرا کوي که هغه سویچ وي که فیلز وي که هر کار وي ته هغې ته ورکړه. مین فنکشن کې به مونږ کار نه کوو راځئ چې ویې کړو. صحیح ده؟ اماده یې که نه سویچ خو پوهېږئ. صحیح ده؟ راځو دلته ګورئ ډېر انټرسټینګ ده. اوس ډېر ښه شی جوړېږي. ښه راځو اوس ورته ګورو. اول ته مین فنکشن ته را چې ستا ریکوایرمنټ څه شی دی. ښه ته څه شی غواړې؟ اول زه غواړم یو قیمت. صحیح شو؟ یو قیمت غواړم. مثال زه به واخلم لایک انټ. صحیح انټ A کاما B یا دا پرېږدم ویلیو 1 کاما ویلیو 2. صحیح شد؟ دو قیمت‌ها را شما اول نوشته میکنید. بازو چرا نوشته میکنید؟ اگر من نوشته میکنم 50 جمع 50 یعنی یک آپریتر هم نیاز است اینجا. یک آپریتر هم باید آپریتر برای آپریتر کدام دیتا تایپ بگیریم؟ چار یو کرکټر یو توره یو علامه ده. صحیح شو؟ جمع علامه یو علامه ده کنه نو موږ به 4 واخلو او بیا به یو ویریبل واخلو او پی یا او پی آر هر شي چې سیمی کولن. صحیح شو؟ ګوره دسم کولی شي په ویریبلو کې ورولېږي او دسم کولی شي چې ډایرکټ ولیکه شو او ورته ولیکه چې 50 مثال خبرې کاما سنگل کوټیشن پلس. صحیح شو؟ بیا کاما او بیا 50 دا سم ورلېږلی شي هېڅ مشکل نشته. پوه شوئ ورباندې؟ ګوره ما څه ورولېږل 50 بیا جمع علامه بیا 50. صحیح شو؟ اوس دا 50 دې چېرته ذخیره کېږي؟ په A کې. دلته به زه انټ واخلم زه کام انټ ته ښه ټول انټ ته اړم. دا هم چاته واړو انډ B ته. او یو بل مونږ ته نه ده پکار د کرکټر لپاره ډیټا ټایپ په دغه ځای کې پکار ده که نه؟ زه ولیکم 4 او پی کاما دیټس اټ.
درې پارامتر پکار دي مونږ ته چې دوه انټیجر دوه اعداد دي او یو کریکټر چې 4 او پی اپریټر ویریبل ہوتا وي. خد دغه ویریبلونه او هغه ویریبلونه دا که مختلفي فرق نه کوي. ښه دلته هم ته کولی شي ویریبلو کې ورولېږي چې A او P او B مشکل نشته، لیکن هغه A او P او B هغه نه دي، دا ځان ته دي، هغه به ځان ته. ما مستقیم قیمت روان کرده. آله 50 کجا ذخیره میشه؟ د A وقتی که کال میشه نه علامت جمع د کجا میره؟ د او پی ذخیره میشه چرا که دیتا پیازو 4 است، یک کاراکتر ذخیره میکنه، یک سمبل، یک علامت ذخیره میکنه. خب عدد دومی را د کجا ذخیره میکنه؟ د B. آله ببینید تمام معلومات آمدن در اینجا ذخیره شدن در پارامیترز. آله این اینجا که معلومات ذخیره شده دو قیمت ها و یک کاراکتر بالای از او این میشو فانکشن باید یک عمل اجرا کنه. ما برش چی میگیم در اینجا؟ سویچ. سویچ بازو هیدر، بازو بادی آف سویچ. چی برش میگیم؟ برش میگیم اگر خب عملیه با اساس چی اجرا میشه؟ با اساس او پی علامت که آمده. ما میگیم برش او پی را سویچ کو ببین چک کو امرای کیس مقایسه کو. کیس اول اگر در کیس اینمو تو قیمت بود جمع بود چرا که سینگل کوتیشن میگیریم نه یک کاراکتر است کالن باز چیکو د سی اوت ام قیمتی که د ای آمده و جمع کو اورا با قیمتی که بی است د بی ذخیره شده اورا با یک دیگه چیکو ای جمع بی کو خلاص. باز چی میگم برش بریک امو سویچ است. باز کیس اگر علامت منفی بود باز چیکو کالن در پایین میم سی اوت استیتمنت نشته میکنیم A منفی چه کنه B بارزو بریک. باز کیس بسیار آسان است تکراری است. تقسیم بود اگر علامت تقسیم بود باز چی کو باز سی اوت یک استیتمنت نشته میکنیم که A تقسیم B سمی کالن بارزو بریک. صحیح است. باز کیس علامت چی باشه ضرب معنی درست. بازو سی اوت به سی اوت میم A ضرب B بازو بریک. بالکل ډیر آسان. او ګوره که چیرته مثال او پی کې تا جمع را لېږلې نو دا کیس به میچ شي دا به اجرا کړي مخ ته ضرورت شته ورته چې لاړ شي نه بریک ځکه موږ باقي مانده هم کولی شي مشکل نشته ایز یو ویش. او بالکل هر عمل چې غواړي مقصد پروګرام ورته موجود وي هغه علامې ته هغه اپریټر ته او که داسې اپریټر دی ولیکه بالکل ګوره ته رن ټایم کې ویریبلو کې ورته راولېږه هغه معلوم نه چې څه عادت به وي. څنګه؟ ځکه چې ته خو قیمتونه خو ورلېږې که نه ځکه ما مشخص کړه چې زه مجبور یم دلته زه ویریبل نه لرم او که ته ورته وایې چې زه یې داسې نه لېږم بیا داسې وکړه ګوره ورته ولیکه چې انټ A کاما B یا V1 کاما V2 صحیح شو V2 او 4 OPR یا او لیکه خلاص سمی کالن او راشه رندم قیمت ورکولای شي CN کې صحیح شو. هدف V1 V2 او O ته قیمت ورکول لیکنه په هر لارې ورکولای شي ورته ولیکه مثال V1 ته قیمت ورکای مساوي دي 0 یا 200 صحیح. V2 ته چې مشخص نشول رن ټایم کې واخله او دا د سی اوټ ولیکه دسي سی اوټ ورته ولیکه چې انټر ویلیو 1 CN مشکل نه سی خو همون کار هستن که ما در مین فانکشن اجرا کرده بریم. باز سی اوت درست است. انتر آپریتر کدام آپریتر شما کدام عملیه را اجرا میکنید در او امو آپریتر شما نوشته میکنید. باز سی اوت عدد دومی را نوشته میکنید انتر ویلیو 2 درست است. ویلیو 2 باز او سمی کالن سی ان ایرم در رن تایم قیمت میتیم یعنی بنام ویریبل بنام V2 هستم. آله ببینید سه آرگومنت روان میکنیم. یک است کدام بنام V1 کاما بالزو او یعنی داخل او آپریتر است و V2 داخلم سمی کالن. وقتی که V1 و او و V2 روان میکنیم با فانکشن شو در کجا ذخیره میشه؟ قیمت V1 که بود در A ذخیره میشه. قیمت او که است در او یک آپریتر شاید باشه او در کجا ذخیره میشه؟ در او پی ذخیره میشه.
قیمت دومی یعنی V2 که است قیمت از او د B ذخیره میشه. د OP کرکتر هر کرکتری که آمده از O که روان کردیم به OP درست است از مین فنکشن او را مقایسه میکنه سویچ به هر کیس خود به قیمت اینمی به هر قیمت مقایسه میکنه. اگر د OP از O از مین فنکشن د OP کرکتر علامت جمع بود باز اینمی کار اجرا میکنه بریک پیش نمیره. اگر این نبود د OP اگر علامت جمع نبود پیش میره اینمی کیس چک میکنه. هر کیس که میچ شد همو با همو اساس همو استیتمنت اجرا میکنه. آلی استاد دو عدد جمع میکنه یا منفی 1000 تقسیم میکنه میتونیم که زیاد قیمت باشه نه یعنی جمع میکنیم در کالکولش یا در ماشین که جمع میکنیم زیاد عددا میشه نه زیاد عددا میگه که جمع میکنیم میشه دو عدد است اونجا زیاد میشه باز مشکل نیست. شما ببین امو کدام پارامترها را بگیرین مشکل نیست. استاد سوال داره چې لس جمع است شل جواب زه اتومات غواړم چې دا ضرب کړم دا خلک به بریک ورکړی دی استاد یعنی دې بل بلار نسی بلې استاد ګوره د دې لپاره اوس تاسو نور تخنیکونو نه استفاده کوئ چې آینده کې راځي اوس صحیح شو آینده کې را روان دي. فی الحال خو موږ سمپل کار کوو پوه شوئ یعنی داسې پروګرام نشي چې هغه خپل کلکولیټر په همدې پروګرامینګ کې جوړ شوی ولې به نه کېږي. دې سوال بل وکړه د ویلې زه یو نه زیات دوه نه زیات قیمتونه ورلیږم اول خو دا خبره ده بیا څو رقمه عملي دي دا ځان ته خبره ده اوس صحیح شو. اوس دا غواړي مثال خبرې فی الحال یو نه زیات قیمتونه ورولېږي. مثال ګورئ کلکولیټر کې تاسو لیکئ 50000 جمع 50000 جمع 20000 جمع 10000 نو اوس ګورئ هر یو ځان ته بټن لري که نه نو هر بټن چاته ویریبل دی کېدای شي ارې ویریبل وي واخلئ صحیح شو که نه. هغه ټول کارونه چې تاسو ویلي دي کوم پروګرامینګ هغه دلته استعمالولی شئ تاسو هېڅ مشکل نشته. کولی شو استاد ویډیوګانې ولې نشي کولی V2 وي داسې زه نو بلکې ارې ورولېږه پوره موږ ارې ورلېږلی شو فنکشن ته خو زه فی الحال هلته نه ځم موږ صرف ساده فنکشن وایو پوره ارې ورلېږلی شي پوره ارې ورولېږه چې دا واغله نامحدود ورولېږه هېڅ مشکل نشته. نامحدود پروګرام تکمیلي نه استاد او بالکل ګوره قیمتونه زیات ورلېږي کېدای شي اپریټرونه ټول ورولېږي او خو زیات استاد موږ زیات عملیات پکې اجرا کوو مجبور یې ارې ورولېږو. بالکل ارې کار درته اسانه کوي یو ویریبل به ډېر ویریبلونو ته خلاص شي. اوس ګوره د هر پرابلم لپاره ته سلوشن لرې اوس چې لږ فکر ورته وکړي. اوس ما اوله ویلی شو چې زه ارې ورلېږم ما ولې ونه ویلې فی الحال موږ سمپل شیان ورلېږو. زما هدف د 2 ورځې دا و چې موږ فنکشن کې ډېر وخت تېر کړه ډېر تشریح ځکه ورکړه چې تاسو پرې پوه شئ یو ځلې بیا وروسته اسانه کېږي. بیا درته وایم دا د یوزر لپاره تاسو جوړ کړی فکر وکړئ دا انټرفیس ده یوزر صرف دومره پوهېږي چې اپریټر ولیکي دوه عدد څنګه سویچ څه ته وایي څنګه جمع کېږي هغه موږ ته نه ښکاري ګورئ هغه صرف کال کوي مساوي علامه چې ووهي دا به کال شي دا فنکشن کال شو اته به نتیجه وښیي. ای برای یوزر ما ساختیم ای تو فکر کنه. کار مین فنکشن بسیار آسان شد ساده شد و کم شد. حالا ببینید اگر یک مشکل آمد در کلکولیتر شما در کدام فنکشن میرین چک میکنید صرف در شو فنکشن چک میکنید شاید بیشتر از یک فنکشن ها باشه شما در دیگه فنکشن نمیرین بخاطر از ما دیگه روز گفته بودیم که فنکشن یک هدف فنکشن نمی است که ارر دیتکشن آسان می باشه. اگر در کلکولیتر مشکل است شما در فنکشنی که بخاطر کلکولیتر ساختین در عموم میرین ارر پیدا میکنید نه که دیگه فنکشن ها در بخش در هر بخش جدا جدا بخش ما تقسیم کردیم پروگرام خود ما درست است. خب این تو نیست که مین فنکشن یک فنکشن کال میکنه دیگرها را نمیکنه دیگرها مختلف نوع کارها را که انجام میده فنکشن ها را کال کنیم مشکل نیست درست است. راځي چې دا وګورو ښه زه هم په پروسس باندې ځان پوه کوي ښه که داسې اپریټر ما ورولېږه چې هغه په دې 4 واړو کې نو بیا به چېرته ځي خبره ډیفالټ ته به ځي بیا ویری ګډ ډیفالټ لایک ایلز معنا لري پوه شوئ که نه په خبره ډیفالټ باندې څوک نه پوهېږي ته پوهېږې ته نه وې لکه چې که څنګه ښه که زه بیا هم درته وایم ډیفالټ ته کله ځي ښه راځئ وګورو که تا او پي ته یو علامه راولېږله هغه علامه نو دې کې سره میچ کېږي یعنې نه جمع ده نه منفي ده نه تقسیم ده نه ضرب ده کوم بل علامه ده غلطه ده یعنې ستاسو په آن غلطه ده یعنې صحیح هغې ته پروګرام موجود نه دی نو بیا ډیفالټ مطلب ایلز لکه اف کې چې ایلز و
چې ټول شرطونه به غلط شول ایلس ته بتله خبره. دلته چې ټول کیسونه اشتباه شي غلط شي میچ نشي نو بیا به چېرته ځي سی آوټ ته به ځي او بیا به موږ ورته لیکو په دغه ځای کې چې invalid operator wrong operator it could be anything هر څه لیکلی شي. بیا درته ډیفالټ هغه وخت کې ایگزیکیوټ کیږي چې ټول کیسونه غلط شي میچ نشي د او پی د قیمت سره. پوه شوې اوس؟ راځئ اوس راځو موږ صرف مین فنکشن کې ولاړ یو. اوس راځو دلته لیکم زه مثال خبرې 300 انټر سوای انټر آپریټر ای د کجاست؟ ای چیزا د کجا میخوای از ما؟ د آل ما د کجا هستیم؟ د سویچ هستیم؟ شما؟ د کدام فانکشن هستیم؟ دوم ولی یک شده دادیم دوم میشه. نه د مین فانکشن هستیم نه د شو فانکشن هستیم؟ مین فانکشن هستیم. فیلحال فانکشن کال نشده. ببینید در این اینجا هستیم. در این اینجا هستیم. ما فیلحال قیمت ها روان نکردیم. این اینجا هستیم. درست است؟ این اینجا هستیم. حالا این اینجا رسیدید شما. فانکشن کال نشده. او فانکشن خبرم نداره فعلا. او اینواک کال نشده. ما آپریتر هم ایتم پلس انتر حالا در اینجا رسید. وقتی که اینمی قیمت دارین انتر میکنیم چی میشه باز؟ فانکشن کال میشه هر سه قیمت ها روان میکنه در پارامیتر در شو فانکشن. اونجا سویچ موجود است. او وقتی که ببینید اینمی کال کردن با چی معنی؟ او کار شروع میکنه استارت میکنه. بادی شو فانکشن اکزیکیوشن استارت میشه. اونجا سویچ است. سویچ اینمی او دا او که ما قیمت روان کردیم این میره ایره دا او پی ذخیره میکنه. او پی را سویچ میگیره مقایسه میکنه همراه هر کیس که میچ شد با اینمی قیمت اینمی سیمبول علامت با مو اساس و مو ستمنت اجرا میکنه. ګوره یو کلیک سره دا ټول وشو کالم شو جواب درته راغی. استاد مین فنکشن کې هغه ورکوي چې فیصدي مونږ ته وایي به هر څه کولی شي هر څه صحیح ده. تاسو بل کار وکئ د تاسو وکئ دلته ولیکئ مثال خبرې نمرې ولیکئ د سبجیکټس فیصدي مو لیکئ فیصدي معلومه کئ صحیح ده. ټوټل مارکس ورولېږئ او فیصدي مو ورولېږئ ټوټل مارکس نه صرف فیصدي ورولېږئ فیصدي به ورولېږئ فنکشن ته هلته هغه فنکشن به دغه فیصدي راوړي چې دی په اساس به ګریډینګ سیستم معلوم کړي درته چې A ګریډ B ګریډ C ګریډ فیل دا ټول معلوم کړي. پوه شوئ؟ دې ځای نه صرف فیصدي ورولېږه هغې ته او نه سویچ کې نه په هغې کې سویچ کې به مشکل شي درته هغه رینج باندې نه پوهېږي سویچ نو څه شي نه به استفاده کوئ اف ایلز نه به استفاده وکړي. همون چې پروګرام لیکلی و هغه صرف په پاسني فنکشن کې ولیکه خلاص اسانه ده ښه. دلته د فیصدي ورولېږله هغې ته نوره کار هغه خپله کوي هلته به اف ایلز نه استفاده وکړي بس. لیکن در اینجا یک چیز است ها اگر برای ما چیز برگشت داد نه خیر خودش سی اوت میکنه. اگر شما خواسته باشین که برگشت بده شما اینمی انت تیار نوشته کنین چی کنین در اینجا ریترن نوشته میکنین. حال خوب است که اینمی شما ریترن کنین. اگر ما نوشته کنیم ریترن یعنی A B را ضرب کو ریترن دلته مو لیکل شه ریترن یا دا ریټرن کا شي کړه دا به مونږ ته ریټرن کی ریټرن صحیح ده. او یا دا څنګه کا ریټرنینګ او یا دا هم ریټرن یو وخت کې به یو شی ریټرن کیږي کنه. لیکن دا چې ریټرن کو جواب چیرته ځي دلته راځي. آیا دلته سی اوټ کړی بیا نه اوس به دلته سی اوټ کوي. بله طریقه ده نو دا یې ښه طریقه ده زما باندې چې بیرته جواب تا ته مین فنکشن ته راغی. ګوره مین فنکشن قیمتونه ورکوي هغه ورته ټول حل کوي بیرته جواب رالیږي دا خلاص. هدې چې وی ګورو دا څه وایي اوس 55 منفي انټر 15 انټر 50 جواب راغی. دا 50 جواب چیرته پرنٹ شو بس په مین فنکشن کې ولې ریټرن نه کړه جواب بیرته ریټرن. I think it's enough for today.